نوي رادارونه نصب شول یا مونږه په ساده ژبه کې چې ورته کیمرې وایو، نو هغه په ابوظبي بیلو بیلو سیمو کې نصب کړی شوې تر څو چې د پیاده تګ سرغړونکي وساري. پیاده تګ سرغړونکي باندې به زه تاسو له پوهېږم. تاسو به اکثره لیدلي کم څوک چې پیاده روډ کراس کوي یا روډ د یو غاړې څخه بلې غاړې ته اوړي، نو هغې لپاره په مختلفو ځایونو کې دغه سپین لینونه جوړ شوي کوم چې زیبرا کراس او کراس واک ورته ویل کېږي. نو کم کس چې په دغه لیکو باندې تېرېږي، مطلب د یو روډ څخه بل روډ ته اوړي، نو په داسې دوران کې کم موټر چلوونکی چې په روډ باندې ځي هغه انتظار ونکړي دې کس ته چې دی په تسالۍ سره بل غاړې ته ورسیږي او د خپل موټر روان کړي. نو په داسې صورت کې به دغه نوي نصب شوي رادار لخوا دی وڅارل شي او دته به تر 500 پورې مخالفه ورکړی شي. دغې ترڅنګ به 6 بلاک پوینټونه ورکړی شي. تاسو چې د برخه کې لا زیات پوه شئ، نو د لپاره د ابوظبي پولیسو کومه ویډیو چې په خپل اکاونټونو باندې خپره کړې ده دغه لږ وګورئ چې تر څو تاسو ته لا وضاحت وشي. نو دا ویډیو خو تاسو ولیده که نه؟ د دې لیدو سره به تاسو لا زیات پوه شوي وئ. نو ما د خپلو هېوادوالو څخه هیله دا ده چې کوم څوک سړکونه کراس کوي یا روډونه کراس کوي، دې وخت کې خورا ځیرک اوسئ او دغه کسانو ته اولویت ورکوئ. که چېرې تاسو داسې ونه کړل نو 500 درهم به جریمه شي او د هغې ترڅنګ به 6 بلاک پوینټونه درکړی شي. سمه ده؟ مننه.